سلامونه. انسانان ولې برق نیسي؟ په نړۍ کې له ۶,۰۰۰ نیولې تر ۷,۰۰۰ انسانان یوازې په تالنده یا صاعقه باندې مړه کېږي او په نړۍ کې په کال کې له ۶,۰۰۰ تر ۱۰,۰۰۰ انسانان په مصنوعي یا هغه برق چې صنعتي برق موږ تاسې ورته وایو چې ښاري برق هم ورته وایي د کور برق له دغه له وجې نه مړه کېږي. آیا د انسان زړه دا قابلیت لري چې د برق هغه کوم انتقال چې دا د الکترونونو د دې برداشت کولی شي؟ په دې حالت کې د انسان زړه ولې درېږي؟ آیا د انسان سترګې هم برق تولیدوي؟ د انسان زړه برق تولیدوي؟ د انسان حجرې برق تولیدوي؟ نو که چېرته د انسان په ځان کې تیار برق وي نو دا بل برق ولې انسان وژني؟ ولې تاثیر یې څه ده او کوم تاثیرات پرې کوي او څه پایله کېدای شي انسان پرې مړ کېږي؟ راځئ په دې هکله تفصیلي خبرې کوو. برق خو موږ تاسو که سرسرکي نظر ورته وکړو یا خو موږ تاسې ساکت برق لرو. ساکت برق موږ تاسو کله کله چې په سر کې لاس وهو او هغه لاس یا قلم راواخلي چې کله یې د ځمکې ذرات ته نږدې کړي ځان ته خپل هغه راکش کوي، نور عناصر راکش کوي. دې نه معلومیږي چې برق په سر کې شتون لري یا د انسان په ځان کې شتون لري. کله کله چې موږ تاسې بدن له بعضو کمپلو سره یا له پردو سره یا له کالیو سره تحرک وکړي په دغه صورت کې یو رقم ساکت برق چې سایلنټ ورته وایي دا تولیدېږي چې یو رقم جرقې کوي یعنې سپرغۍ بادوي. دویم برق چې ده موږ تاسو صنعتي برق لرو لکه ښاري برق یا دې کې ډیزل او جنریټر او ښاري او سولر ورته راځي، البته اي سي او ډي سي شته په دې کې. دریم برق موږ تاسې طبیعي برق لرو. طبیعي برق کوم یو ده؟ تالنده یا صاعقه. د دغو درې واړو برقو نه انسانان چون زیات سروکار ورسره لري متضرر کېدی شي. دا برق یې نشي وژلی، دا برق یې وژلی شي، دا برق یې وژلی شي. وژنې څنګه ځان برق ځان کې خو تیار برق نو باید بیا برق د باندې بد تاثیر ونه کړي. د انسان ځان له 80% دې کې انسان په ځان کې چې دي اوبه دي په دې کې. اوبو ته موږ تاسو چې وایو اوبو ته موږ تاسې وایو چې دا اوبه چې دي خپله مالحې دي. مالحې څه معنا چې بعضې شیونه په ځان کې لري لکه چونه موږ تاسې ورته وایو چې ایونونه لري. ایونونه دې کې چې ده پوټاشیم شته په ځان کې د انسان، کلسیم شته پکې، سوډیم کلوراید یا مالګه شته پکې. دغه شیونه او همداسې نور منرالونه د انسان په ځان کې په دغه اوبو کې شتون لري چې دې ته موږ تاسو الکترولایټس وایو. الکترولایټس دغو الکترولایټس په کارولو سره د انسان په ذهن کې یا په اعصابو کې په عصبي سیستم کې خپله چې کله یو دانه اګزیون چې ورته وایي نیورون اګزیون دا یوه عصبي حجره ده. کله چې دا عصبي حجره خپل هغه کوم سیګنال چې رسوي بلې حجرې ته د څه شي په کارولو رسوي؟ د برېښنا د کارولو د برېښنا له لارې دغه سیګنال بلې خواته انتقالوي. کله چې له یوې حجرې نه یو سیګنال بلې حجرې ته انتقالېږي، مثلا اعصاب پښې ته امر کوي چې راټوله سه یا وغځېږه. دغه انتقال په چی باندې صورت نیسي؟ په برېښنا باندې. برېښنا کله چې د اعصابو یو حجرې نه بلې خواته کوم سیګنال چرچل کېږي دغه برېښنا خپله عصبي سیګنال برېښنا رامنځته کوي. که چېرته دا نه وي دغه سیګنالونه چې دي دا هغه نشي پیدا کولی، عبور او مرور نشي کولی، یعنې تګ راتګ نشي کولی، دا نه ترسره کېږي. کله چې دغه حالت کې چې کله عبور او مرور کېږي دې ته چې وایي سټیمولیشن. د هره حجره د انسان په ځان کې دننه منفي بار لري، د باندې مثبت بار لري د برق. کله چې د سره 220 اي سي برق وصل شي او یا همدارنګه ډي سي برق هم که چېرته له 10 امپیرو نه دا جګ وي نو د انسان
دغه د ځان برق چې مثلا زړه برق تولیدوي. زړه څنګه برق تولیدوي؟ کله چې زړه هغه کوي حرکت کوي د عضلې خپله د تګ او راتګ په وخت کې انقباض او انبساط چې ورته وایي برق تولیدوي. خو د انسان په ځان کې دننه ایسي برق نشته، هغه ډیسي برق هم نه ده، ساکت برق ده چې ډیسي ته ورته ولې په کمزوري شکل باندې. او د انسان په ځان کې 0.02 ملي ولټ دومره، یعنی 1 ولټ نه ډیر کم برق د انسان په ځان کې شتون لري. زړه ته همدارنګه خپله برق پکار ده، اعصابو ته خپله برق پکار ده، حجراتو ته خپله برق پکار ده. انسان په ځان کې تر برق الله تعالی پیدا کړی ده. خو کله چې یو انسان له ژوندي برق سره یا ایسي برق سره وصل سي، دغه د برق انتقال د ده په ځان کې چون که چېرته د انسان ځان وچ وي او هغه ونه لري رطوبت، نو دومره تاثیرات نه لري. کیدای شي یوه ضربه درکړي سترې واچوي. که چېرته عایق وي مثلا طلا، اوسپنه، سپین زر، سره زر او میس، همدارنګه نور ډېر زیات فلزات دي چې هغه څه کوي برق په ډېر د برق مقابل کې مقاوم نه دي، کمزوري دي. هغه چې څه رقم په تیزي باندې برق کش کوي تیري دي تا په ځان کې هم ځکه اوبه دي الکترولایټس ورته وایي. دغه په دې پوټاشیم کلسیم سوډیم کلورایډ هم انتقال د برق لپاره کومک کوي. که چېرته تا ځان خولي و اتومات برق درته زیاتېږي، 2 چنده کېږي، تا نور هغه کې زړه دې درېږي ځکه د عضلو انقباض و انبساط نور صورت نشي نیولی. د اعصابو حجرو باندې فرق کوي، تاثیر کوي، په عصبي حجرو باندې تاثیر کوي، په عضلاتو حجرو باندې. عضلات خپله چې کله انقباض و انبساط کوي کش کېږي او راکش کېږي، په دې حالت کې برق پیدا کوي. نو کله چې دا د برق مقابل کې مقاوم نه دي، یعنې کمزوري دي، برق تیروي، الکترون حرکت کې پیدا کوي. همدارنګه د انسان ځان هم مقاوم نه ده، په هغه صورت کې چېرته دا ډېر زیات لوند وي یا مثلا څپلۍ پښو وي، هغه ایرتینګ چې ورته وایي که نه. موږ تاسې دغه کلمه اورېدلې وي چې ورته وایي دا ارت لاین ده، هغه اصلا د ایرتینګ کلمه د ځمکې سره وصل ده. که چېرته په څپلیو کې پلکې وي او هغه ته په داسې ځمکه ولاړې چې مثلا لاس دې په مثبت تار باندې د برق ولګېدي، نو اتومات د ځمکې سره تا کرنټ پیدا سو او په ځان کې د جریان هغه کېږي مختل کېږي، په حجراتو باندې تاثیر کوي. ممکن بعضې حجرې ودرېږي او خپل کار نور ونه کړي. په دغه صورت کې چې کله سټیمولیشن هغه سي کم سي د اعصابو د حجرو، دې کې عضلو باندې تاثیر کوي چې هغه ته ډیپولرایز وایي. ډیپولرایز عضله ده، مثلا دا زړه ده، دا زړه یو وری داسې غټېږي او بیرته وړکۍ کېږي، دا په یو حالت دغسې نور درېږي چې برق وي. ډیپولرایز یو پولرایزیشن دی او ډیپولرایزیشن دی. نو په دې حالت کې د زړه حرکات چې خپله زړه حرکت پې کوي دا له منځه ځي. چې کله دا له منځه لاړه، هغه کوم هغه د اعصابو سیستم ته چې اکشن پوټنشل ورته وایي، اکشن پوټنشل، دا هم هغه کېږي، متضرر کېږي. او کله چې دا متضرر سو، انسان یو داسې حالت ته ځي چې اکسیجن نشي اخیستی، او چې کله اکسیجن وانخلي دا موږ تاسو ته چې ولا دا مړ ده. په داسې حالاتو کې موږ تاسو اورېدلي دي چې ولا ځمکه کې کند ورته وباسئ او تر غاړې پورې په یا تر نیمایي بدن په خاورو کې یا په ریګ کې ښخ سي، او تر څو ځمکه دینه دغه مثبت چارجونه وباسي، ځکه منفي چارج ځمکه کې ده او دا به بیرته ښه سي. دا عملیه ډېره پخوانۍ تیوري وه چې دا اوس ساینس څنګه کړې ده. ساینس وایي چې دا شی کوم عملي هغه نه لري، جنبې نه لري او دا فایده نه لري. ولې موږ تاسو کولی شو که چېرې مثلا یو انسان موږ تاسو وینو چې هغه برق نیولی وي، تر ټولو اول باید موږ تاسو بریکر یا فیوز واړو چې د برق جریان قطع سي. دویم که موږ تاسو وګورو چې دا نبض هغه کوي، زړه یې ضربان لري که نه لري، ممکن زړه یې درېدلی وي. که چېرته د برق ولټېج ډېر زیات وي، نو کېدای شي د زړه زر درېدلی وي، مقاومت یې کمیږي. که چېرته معمولي د کور هغه وي او تر یو 3-4 امپیر پورې برق وي، ممکن انسان ځان مړ نه کړي که چېرته زر دا فاصله ورنه پیدا کړي. او که چېرته په وخت پورې اړه لري، مثلا یو انسان ده په 220 برق کې د ښار ایسي ده، دا مثلا 180 راټیټ شوی ده، نظر د ښار د ګڼه ګوڼې نه د دغه هغسې ده ولټیج کم شوی ده. دا 180 دې مړ کړي، مثلا که ته 8 دقیقې تا سره وصل وي، ده کېدای شي 220 پوره برق وي او ته مثلا 1 دقیقه ورسره وصل یې،
کېدای شي دا تا مړ نه کړي ځکه ژر فاصله پیدا کوي تا ځان خپله یو څه مقاومت کوي بدن. نو که چېرته موږ تاسو ولیدئ چې دا زیات وخت برق سره وصل و ممکن اکسیجن نشي اخیستلی بیا موږ تاسو څه کوو عاجل به دا موږ تاسو امبولانس کې اچوو د سی پی آر په نامه باندې چې دې ته مصنوعي اکسیجن ولګي تر څو د نور نه په ځمکه کې ننویسته دې ته فایده کوي نه کوم بل شی چې مثلا موږ تاسو ورکړو هغه ته فایده کوي یوازې سره پیدا کوي چې دا موږ تاسو طبي مراکزو ته ورسوو. همدارنګه بعضې نور هغه دي چې د انسان په ځان کې برق شتون لري هغه کوم هغه دي موږ تاسو دا طبي مطالعاتو دا تقسیم کړي دي او د انسان د ځان ټول هغه کوم هغه چې الکترولایت سره وصل دي او یا معلومات پکې هغه دغسې دي مثلا عصبي سیستم د وظیفه چې ده د وظیفه چې ده فکر ده او سیګنل ده. مثلا د بعضو موږ تاسو فکر کوو بیا هغه چې کله عمل ته اچوو چې دا کار دا فکر اوس باید عملي سي یا مثلا لاس اوږد سي یا رالنډ سي یا اوبه وچکو یا مثلا کته وګورو پورته وګورو دغه سیګنل چې کله انتقالیږي او کله چې موږ تاسو ټیسټ یا معاینه کیږي نو موږ تاسو دې ته څه وایو موږ تاسو دې ته وایو ای ای جي. دویم ته موږ تاسو څه وایو د زړه څه هغه لري وظیفه لري زړه مثلا ضربان چې خپل هغه کوي او تنظیم کوي د ټول ځان تنظیم کوي دغه د وینې حرکاتو سرکولیشن کوي. دا کومه معاینه ده ای سی جي. بل موږ تاسو له دې نه وروسته چې کوم بل هغه لرو عضلې د دې وظیفه څه ده قوه ده او حرکت ده. کله چې موږ تاسو دغه معاینه ترسره کوو نو موږ دې ته څه وایو ای ام جي ورته وایو. له دې نه وروسته چې کله بل موږ تاسو لرو هغه د حواس یا مثلا دا کوم حسونه بعضې مریضان د لاسه ورکوي حواس څه کوي حواس انتقال او احساسات د دې لپاره موږ تاسو کومه معاینه لرو د نیورال ټیسټ په نامه باندې. وګوره ای 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 په د هر یو کې الکترولایټس ده په هر یو کې برق شتون لري نو موږ تاسو ته اوس معلومه شوه چې د انسان په ځان کې برق شتون لري حتی سترګې چې کله نور ویني دغه نور د سیګنلونو له لارې نه برق ته اړوي اول ته اعصابو ته خپل هغه عملیه پې تکراریږي او بیرته ریسپانس یا جواب یا عملیه یا پایله د عمل له لارې نور ته صادریږي یا بیرته په خوله باندې اورېدل یا لمس کول یا یو کار کول هغه کېږي. د انسان په ځان کې برق شتون لري او د دې ورځې معلومات که په دې هکله کوم نظر لرئ کولی شئ کمنټ لرئ موږ سره شریک کړئ. ډېره مننه.